راځو نن په کلر ډرا کې موږ او تاسو ټیبل مینو شروع کوو. ټیبل مینو خپله ټیبل جدول ته وایي. اکثره اطلاعنامې یا نور کوم جدولونه چې غواړو کلر ډرا کې ډیزاین کړو د ټیبل اپشن نه کار اخلو. اول ګور لیکل شوي کریټ نیو ټیبل. ګوره نیو ټیبل جوړوئ درته وایي څو کالم او څو روګانې هم پکار دي او د هایټ دې څومره وي او ویټ دې د هرې رو څومره وي. مثال زه ورته وایم چې 20 روګانې مې پکار دي او څو کالمې 10. سایز ورته انتخاب کوي بس په اوکې کلیک کوي. ګوره هماغه شی ټیبل به زموږ پیج ته څه شي انزرټ شي. 20 کالمې 10 روګانې لري 20 روګانې لري 10 کالمې. ګوره په هماغه چې څنګه زموږ خواست هماغه ټیبل انزرټ شو. بیا که دلته راشو ټیبل ته کنورټ ټکس ټو ټیبل دی. کنورټ ټکس ټو ټیبل څه کار کوي؟ مثال که زه دلته راشم یو بل ډاکومنټ واخلم پلس باندې کلیک کوم. ګورئ مثال زه دلته راځم ټکس لیکم ټکس ټولز اخلم لږ د ټکس سایز زیاتوم کلیک کوم. مثال سایز مې ورته واغوستو ټکس ته 48 نوم یې لیکو نیم کاما جاب کاما سیلري کاما کمیشن او کاما ټوټل. اوس غواړم چې دا لیکل ما ټکس شکل کې کړي دا غواړم ټیبل ته کنورټ کړم. نو کنورټ ټکس ټیبل باندې کلیک کړه. درته وایي نو هم نه د څه په زیره بیل کړي ټیپ پر انټر بټن دی والیا کاما. زه ورته یم کاما چې څنګه اوکې کړم. ګوره هماغه ټکس ته کنورټ شو ټیبل ته کنورټ شو که نه. بیا که دلته راشو یو بل اپشن دی په نوم د کنورټ ټکس ټو ټیبل کې یوزر ډیفاینډ یعنې د سمبول ته استعمال کړی چې د کې نه وي نو بیا بعد سمبول یوزر ډیفاینډ کې څه کوو موږ او تاسو انزرټ به کړو. کنورټ ټیبل ټو ټکسټ مثال دا لیکل دي دا مې ټیبل ته کنورټ کړ صحیح شو اوکې. اوس واپس غواړم چې د ټیبل نه ټکس ته کنورټ کړم نو ټیبل ته راشه کنورټ ټکس ټو ټیبل هما خبره څه په ځای درته عنوان نه بیل کې کامې په ځای اوکې. ګوره د ټیبل نه څه ته کنورټ کړه ټکس ته یې کنورټ کړه. واپس انډو کوم. بل انزرټ اپشن دی مثال رو کا اضافه کې یا یو کالم اضافه کې څنګه اضافه کولی شي. لکه د مثال لپاره زه راځم دې ټیبل کې لږ رو اضافه کوم نو تاسو به څه وکئ ټکس دپاره به اول کلیک کوئ چې دا اپشنونه فعال شي. فعال نه دي بیا به راشي سلیکټ ته سلیکټ نه به کار اخلي. دا مثال اوس رو اضافه کړه نو سلیکټ رو کړه. اوس دلته ورته وایي چې ټیبل انزرټ رو ابف یعنې د نه پاس خالي رو انزرټ کړه. چې څنګه رو ابف باندې کلیک کړم ګوره خالي رو انزرټ شوی د نه پاس. که غواړې لاندې انزرټ شي نو دلته راشي څه یې لیکلي انزرټ بلو خالي رو به دې لاندې راشي. که واپس ټیبل ته راشو کالم لیفټ مثال لکه د دې کالم نه مې لیفټ خواته یو کالم پکار دی. اوس به راشو ټیبل ته سلیکټ او څه والو سلیکټ کالم کم کالم همغه کې کلیک کړه ټیبل سلیکټ کالم. مثال د دې کالم نه کم خواته کالم پکار دی لیفټ خواته به راځي یا د رایټ خواته پکار دی رایټ خواته به راځي. که بیا دلته راشو انزرټ ته انزرټ روز مثال کې درته ویل شي چې د ټیبل کې دومره روګان اضافه کړه. مثال د دې رو نه د دغه رو لاندې نه 10 روګان اضافه کړه. راشه ټیبل ته سلیکټ رو د دې لاندې څو رو پکار دي راشه انزرټ رو څو رو مثال پکار دي 10 دانه 10 ورته ولیکه دلته. اوس درته وایي چې اباف دې پکار دي که بلو مثال لاندې اوکې. ګورې د همغه رو لاندې څو رو راغی 10 دانې. واپس انډو که ټیبل ته راشو مثال که چېرته کالم اضافه کول وي مثال اوس دلته ودرېږم دلته کلیک کوم د دې کالم د دغه کالم شاته مې 2 کالمې پکار دي د ده نه مخکې مې 2 کالمې پکار دي. نو راشه دلته سلیکټ ته او څه والی سلیکټ کالم راشه دلته انزرټ ته انزرټ کالم څو کالمې د پکار دي 2 ښه درته وایي لیفټ سایډ ته که رایټ ته زه ورته یم لیفټ ته اوکې. ګورې 2 کالمې لیفټ سایډ ته اضافه شوې او که نه. نو په دې شکل تاسو کالمې رو اضافه کولی شئ ټیبل کې. سلیکټ باندې پوهېږئ سیل انتخابوئ سیل باندې به کلیک کوئ. رو کالم خو پېژنئ چې دا خط داسې تللی ده ته وایي رو چې دا خط داسې راغلی ته وایي کالم د یو خانې ته وایي سیل او دې خطونو ته وایي بارډر. نو دلته راشئ
سل انتخاب وي سل انتخاب کړئ، اما یو سل به ګوره انتخاب شي. که چېرته تاسو غواړئ چې نه کالم انتخاب کړئ، دلته به راشي سلیکټ کالم. ډیلیټ باندې پوهېږئ، رو ډیلیټ کوئ نو کلیک به کوئ، سری به شي ټیبل ته سلیکټ رو. صحیح شو، دا رو ډیلیټ کړئ، ټیبل ډیلیټ رو. کالم ډیلیټ کوم، دا کالم ټیبل ته به راشي سلیکټ کالم، او بیا به راشي ټیبل ډیلیټ څه شی ډیلیټ کالم. ټول ټیبل ډیلیټ کوئ، ټیبل ته به راشي دلته به څه والی ډیلیټ ټیبل، ټول ټیبل به څه شي ډیلیټ به شي. بیا همداسې راځم انسرټ ټیبل ته، مثال ورته یم چېرې 15 کالمې 15 روګانې مې پکار دي. اوکې، اوس ګورئ 15 کالمې 15 روګانې راوستلې. د هر کالم د روګانو اندازې لږې مختلفې کوم. مثال دلته راځم، دې کالم ته دې رو ته مې سایز دومره کو، دې رو ته مې سایز دومره کو، دې رو ته مې سایز دومره کو. نو غواړم د دې روګانو سایزونه برابر کړه، یو برابر کړه. نو ټیبل ته راشه او ډسټریبیوټ ټیبل سلیکټ ټیبل کلیک کړئ یو ځل، ټیبل ته راشئ سلیکټ ټیبل او ورته ټیبل ډسټریبیوټ روز. نو ګوره ټولې روګانې به یو برابر کړي. که همداسې کالم یې چېرته ګډوډ وي نو ټولې کالمې به یو برابر کړي. مرج سیل د څو سیل نه یو سیل جوړوي. مثال درته یم چې دغه څو سیل نه یو سیل راته جوړ کړه، عنوان پکې لیکم، راشئ مرج سیل کنټرول ام یې شارټ کټ دی. یا واپس راځم ټیبل ته سپلایټ ان روز، یا زه دغه رو کې زما څو کالمې څو روګانې پکار دي، په همدې یو رو کې زما مثال دننه نورې څو روګانې پکار دي. نو سپلایټ رو څو روګانې دي پکار دي 15. اوکې ګورئ 15 رو راغی. اوس په همدغه رو کې بیا 15 کالم هم پکار دي. سپلایټ انټو کالم څو کالم دي پکار دي 15. اوکې وګوره څو کالم پکې راغی 15. او که بیا راشي دلته ان مرج سیل باندې پوهېږئ دې څو سیل نه تاسو یو سیل جوړ کړو، واپس غواړئ چې ان مرج کړي، نو ان مرج سیل واپس به هماغه اندازې ته راشي. دا موږ سره ټیبل اپشنو ډېر استعمالیږي د دې شیانو دپاره، اطلاع نامو دپاره. داسې هم تاسو انتخاب کوئ، رایټ کلیک کوئ، دلته وګورئ انسرټ ابف بیلو دا اپشنونه دلته هم شته دی. دې کې هم تاسو څه کولی شئ استعمالولی شئ. بل ټیبل ته رنګ ورکوئ، دا هم تاسو ټیبل اپشن کې ټولز کې په یاد ویلی هم دی. دا ټیبل کې مثال ته وګوره ټیبل سایز څومره غواړئ، رو اینډ کالم څومره غواړئ. ګوره دیز نه هم تعداد کمولی او زیاتولی د روګانو شی. صحیح شو، د کالمو تعداد هم دیز نه کمولی زیاته شي. دلته راشئ فل کلر، دننه ټیبل ته کلر هم ورکولی شئ. د څو رنګه ورکول غواړئ دا اپشنونه باندې تاسو پوهېږئ، دا هم په پروپرټي کې درته ویلي داسې ښه ډیزاین هم ورته ورکولی شئ. بیا که راشو بارډر ورکوئ، بارډر سایز څومره غواړئ. صحیح شو، بارډر کم سایډ ان سایډ بارډر ته کم سټایل ورکړئ، ان سایډ بارډر ان سایډ مثال بارډر اندازه رنګ دې څنګه وي سور دی. ګوره ان سایډ چې څومره بارډر دې سور شو که نه، آوټ سایډ بارډر دې څنګه وي، ټاپ اینډ باټم لیفټ. دا ټول دیز نه تاسو د اپشنونه ویلي وو، دا هم دیز نه سیټینګ رنګ ورکولی شئ. دا موږ سره په مایکرو کلو ډرا کې ټیبل اپشن و، انشاءالله زده شوی به مې اوسه پکې.